السلام علیکم ملګرو، نن زه تاسو سره د نواز شریف یو داسې ویډیو شیر کوم چې یې هغه ویلي دي چې دا مهنګایي چې کومه ده دا عمران خان په حکومت کې راغلې ده. نو زه دنه دا سوال کوم چې بلکې تاسو نه هم کوم چې کله یو لکه دوی ملک په کربونو ډالرو کې ګیر کړو، دونه قرضونه یې وشت، نو اخر د دې اینډ به همدا وي که نه چې دا ټول قوم ته به د دې سزا میلاویږي. نو زه وایم چې ګراني ټیک ته د عمران خان په حکومت کې راغلی و، خو دونه عمران خان قصوروار نه دی څومره چې دوی قصوروار دي، ځکه چې دوی 65 سال یا 70 سال همدا پارټي ده او بس کله رور وزیر اعظم وي، کله بل وزیر اعلی، لکه دارنګې به د دوی یو خپل روټین دی. او عمران خان خو ړومبي ځل خو دوی شاته دونه ګن جوړ کړی و چې بدنام پې هغه شو. دا د نواز شریف یو ویډیو زه تاسو سره شیر کوم، تاسو یې وګورئ. ये कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। ये नहीं, मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। इश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिया गया हमें। हमने कहा उसमें भी एब्सोल्युटली नॉट। دا ویډیو تاسو وکتله چې دنه خو دا سوال هم پکار دی چې یو صحافي دې دا سوال هم وکړي چې تا د کله نه چې پاکستان دی مونږ بس چې کله نیو نو همدا مشران دي زموږ د ملک، خو دوی نه دا سوال به څوک کوي، دونه لویړه به چا کیږي چې تاسو دا دونه قرضې اخیستي او ورکول یې نه واپس، نو اخر د دې زور به موام له راځي که نه. امید دی چې تاسو هم دې ویډیو نه پوه شوي یئ. چینل باندې چې څوک نوي دي نو زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب